ملګرو جنګ خو در دا ځای راورسېدی دا دې ورته ناسته وه ښه کټ یې دې پرېښوی رسېدا ته ځان راورسوي. د کندهار سپین بولدک کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو نښته د طالبانو بدري ځواکونه سیمې ته رسېدلي. پاتې جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سپین بولدک او چمن دروازه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته د مرګ شوپلې رپوټونه ورکول شوي. په ډیورنډ کرښه د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته شوې. پاکستاني ملیشو یو افغان ماشوم وهلی وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني پوځیانو ډزې کړي او شخړه رامنځته شوې. سرچینې وایي دا مهال دروازه بنده ده او چاته د تګ راتګ اجازه نشته. بولدک ته نږدې ځینو سرچینو BBC ته ویلي چې نښته په ځایي وخت شاوخوا 12 بجې پیل شوه او تر مازدیګر لا روانه وه. د نښته کې تر دې دمه 3 ملکي کسان د مړینې او 23 نور د ټپي کېدو پخلی شوی. چمن کې یو ځایي خبریال سردار محمد خوندي BBC ته ویلي چې د دې ځل ولسوال جمادات مندوخیل ورته ویلي چې د چمن روغتونونو ته یې د چمتووالي سپارښتنه کړې. ښاغلی خوندي وایي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته اوس ورسیرمه نورو سیمو ته هم غځېدلی. هغه وایي دا نښته لومړی د زاړه کلي او شنه تاله او شاوخوا وه، خو اوس اډهي کوهاله او لقمان کلي او کلي مازال او شاوخوا سیمو کې هم غځېدلی. دا یې زیاتوي چې نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول کیږي. د رپوټونو له مخې دا نښته تر هغې وروسته پیل شوه چې پاکستاني پوله ساتو ځواکونو پر ډیورنډ کرښه یو وړ اوښتونکی افغان ماشوم وهلی. ویل کېږي تر نښتې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر اضافه طالب ځواکونه استول شوي دي. پر خپله رسنیو خپاره شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته ور روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې په پار راوتلي او بدرګه کوي یې. په وروستیو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ ویش دروازه باندې له مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستاني ځواکونو د بد چلند ریپورټونه زیات شوي دي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.